سلامونه دوستانو، څنګه کولای شو چې د واتس اپ شمارې ته تغیر ورکړو بغیر له دې چې زموږ ملګري له لاسه ورکړو او کوم چا سره چې مو خبرې کړي یا مسیج کړی ده هغه له لاسه ورکړو. غواړو چې خپله شماره تغیر کړو. نو راځو واتس اپ ته. کله چې مو واتس اپ خلاص کړو دغه کونج کې درې ټکي چې دي دا کلیک کوو. په دې باندې چې مو کلیک وکړو د لاندې اپشن ته سټینګ انتخابوو. په سټینګ کې وروسته راځو اکاونټ ته. اکاونټ چې انتخاب کړو کله نو وروسته راځو چینج نمبر لیکلی ده لاندې له خوا نه دریم همدا انتخابوو. نیکسټ. کله چې مو نیکسټ ووالو اوس راځو دلته یو دوه جای نمبر غواړي. یو پورته انټر یې ورول فون نمبر یعنی هغه نمبر تاسې داخل کړئ چې تر اوسه پورې واتس اپ پې فعاله ده او غواړئ له دې شمارې چې تغیر ورکړئ بلې شمارې ته. هغه شماره موږ دلته لیکو. اوس راځو دا دومې خانې ته. دلته هغه شماره لیکو کومه شمارې ته چې غواړو چې موږ اوس ته واتس اپ تغیر کړو او موږ د واتس اپ ډیټا هم له بینه ولاړه نه سي او کوم ملګري چې زموږ سره په دې واتس اپ کې په لیکه کې هغو ته موږ د همدا نمبر اتومات ورسي بغیر له دې چې موږ هغو ته نمبر ولیږو چې زموږ واتس اپ نمبر اوس دغو نمبرو ته تبدیل شوی. اتومات هغه ته په همدغه نمبر موږ تاسې سره وروسته دغه اړیکه نیولی سي او مسیج کولی سي. نو دلته موږ تاسې نوې شماره ورکوو. اوله خانه کې هغه شماره ورکوو چې کومه شماره باندې چې موږ تر اوسه واتس اپ فعاله ده. په دومه خانه کې هغه واتس اپ ورکوو هغه نمبر ورکوو. غواړو چې اوس واتس اپ هغې شمارې ته تبدیل کړو. نیکسټ ووهو. کله چې مو نیکسټ ووهل دلته موږ تاسې ته لیکي چې غواړئ چې تاسې له دغې شمارې نه هغې شمارې ته خپل واتس اپ چینج کړئ یا تبدیل کړئ. ډن. کله چې موږ ډن ووهو وروسته ورته انتظار کیږو. موږ تاسې ته هغې شمارې ته چې غواړو واتس اپ ورته تبدیل کړو هغې شمارې ته یو کود راځي. کله چې هغه کود راغی هغه هم دلته وګو نو زموږ واتس اپ به له یوې شمارې نه بلې شمارې ته تبدیل سي بغیر له دې چې موږ خپل ملګري له لاسه ورکړو او کومه ډیټا کوم ملګرو سره چې موږ تاسې چټ کړی یا خبرې کړي بغیر له دې چې هغه ګډ سي غواړو چې د واتس اپ شماره تغیر کړو. نو ماته کود راغی دلته هغه شپږ رقمي کود چې هغه هغې شمارې ته د واتس اپ لخوا سره لیږل کیږي هغه کود دلته داخلوو. کله چې مو کود داخل کړو نو وروسته اتومات خپله دا نمبرو باندې واتس اپ فعاله کیږي. وینې اوس ملګرو موږ خپل واتس اپ ته یو نمبر نه بل نمبر ته تغیر کړو. اوس یعنې دلته یې ولیکل چې تاسې په که بریالي توګه سره له دغې شمارې نه چې هغه یوې شمارې نه بلې شمارې ته واتس اپ تغیر کړو. همدا شماره چې اوس له موږ سره کوم ملګري وو له هغو سره چې موږ کومه زړه شماره وه اتومات دغو ته زموږ دا نوې شماره ځي بغیر له دې چې موږ له هغو سره واتس اپ لنګ سي یا مو اړیکه ورسره پرې سي. نو دې باندې اوکې کلیک کوو. کله چې موږ تاسې اوس خپله شماره ګورو نو هغه به اوس زموږ شماره تبدیل سوې. همدا د وینې چې زموږ شماره تبدیل سوله بغیر له دې چې موږ خپله ډیټا له لاسه ورکړو یا خپل ملګري له لاسه ورکړو. مننه ملګرو. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو ټول دوستان ملګري له دې نه ګټه واخلي.